لایلا واتوس خبرې کوي همدا اوس دې زراعت کوټې ته وسه زر کوه څومره زر یو بل سره دښمني پیلوي هله هله زر کوه زر کوه زر کوه لایلا زر کوه ما ورته امر کړی و ما په موټر کې بم کېښود زموږ موخه نجیب و خو مخکې مېرمنه موټر ته پورته شوه د نجیب پر ځای مېرمنه مړه شوه نجیبه مېرې مهرباني زما خبره ښه واوره ته نو څوک یې سړی هغه کس یم چې تا ته مې غږ درکړه زما خبرو ته ښه غوږ شه ووایه څوک یې څه کاری راشه چې خبرې وکړو یا هم هر چېرته چې غواړې زه به درشم زما خبرې واوره کوم کس پسې چې داسې ګرځئ هغه تښتي داسې ډېر کسان دي چې موږ ورپسې یو د کوم په اړه خبرې کوې بارون اتا کوئی نه پیابې کښتۍ کې سپارېږي ولې خپل ځان راته نه راپېژنې ملګریا ته ولې له ما سره مرسته کوې بیړه وکړه قانونو هغه سړی به وتښتي ما خو درته خبر درکړ دا سړی به څوک وي څوک به وي پرېږده چې سوی وتښتي او کربوړی ورپسې ورشي زه له تا سره یو ځانګړی کار لرم البته پوه به شم د بارون موضوع په اړه باید ښاغلي مسار سره مشوره وکړم امیر صاحب څارنوال د دعوا ټولې دوسیې راټولې کړي ځانګړو استخباراتو ته ځو سمه ده زه هم در سره ځم هسې هم هلته کار لرم هر څه چې غواړې پوښتنه وکړه هر څه به درته ووایم تا ته د لومړۍ شمېرې نوم هم درکوم ها پوښتنه کوو لومړی شمېره کس څوک دی داسې کس دی چې اسمه خیال ته هم نه راځي تر نن مو د هغه نوم هېڅ نه دی اورېدلی هو هغه ډېر شتمن سوداګر دی ټوله شتمني یې له هېواد نه بهر ده 2-3 میاشتې وروسته یو ځل دلته راځي خپل کارونه تنظیموي اوس هم استانبول کې دی هو کله چې تاسې مخکې له وخته زوال سازمان ته شا په شا زیانونه ورسول نو هغه مجبور شو چې دلته راشي او په خپله دا کارونه مخته یوسي ملګرو موخه یې څه ده دا د مخکې له وخته زوال سازمان یې ولې جوړ کړی شخصي یوه احساساتي موضوع ده یعنې څنګه فکر کوم هغه له ترکانو سره کومه ستونزه لري له ترکانو سره څه ډول ستونزه لري له ترکانو نه کرکه کوي ګرانه لامل یې څه دی دا نو تاسې پیدا کوي او هو تا ته یوه خبره وکړم عاکفه ولې غلی شوې ووایه هله زما خبرې یوه کیسه ده ته به ډېر نور څه هم پیدا کې ګرانه عاکفه تا ته اصلي خبره وکړم ها ووایه که نه واتوزه ووایه ما مه لیونی کوه ووایه لومړی شمېره کس له هېواد نه بهر ځي هېواد نه بهر وځي څه وخت له کومې لارې زر ووایه واتوزه زر ووایه که نه په دې زه هم نه پوهېږم چمتو یو نیازي چمتو یو امیر صاحب ډېر پام کوئ هر څه ته پام ساتئ تاسې اندېښنه مه کوئ راځئ چې ځو مهرباني وکړئ ښاغلیه تاسې د واتوس خبرو په اړه څه نظر لرئ کیدای شي چې دا معلومات رښتیا وي خو نه پوهېږم ولې یې داسې ناڅاپه وغوښتل خبرې وکړي باید په دې پوه شو د لوی بارون په اړه څېړنه وکړه عاطفه دا چې څوک دی څه کاره دی څه خوري څه څکي هر ډول مهم او عادي معلومات زه له تا نه غواړم امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه
ښاغلی مسخره ستاسې پان لوی بارون به لومړی شمېره کسب وي په رښتیا به نن له دې هېواد نه وتښتي زمون کار دا دی چې هرو معلوماتو نه ګټه واخلو داسې فکر به وکړو چې دا خبره رښتیا ده او په رښتیا نن تښتي که معلومات ضعیف هم وي خو موږ باید د دې سړي خبرو ته لږ ارزښت ورکړو عاکفه هو په همدې ډول به دا خبره هم باید هیره نه کړو کیدای شي هغوی له موږ سره کومه لوبه رابانه کړې وي په حقه یې ښاغلی واتوس داسې ناڅاپه خبرې کول پیل کړل دې کار زه هم حیران کړی یم ښاغلی مسخره نجیب امر او څارنواله مېرمن راغلي دا ټول په خیر راغلی. دلته کېدی ژوندی اوسئ درو به یې ته پېژنم هم څارنواله غلي ګونئ د ښاغلي زکي پر ځای د مخکې له وخته ځول هغه پر مخ وړي ډېر خوشحال شوم ما هم فکر وکړه که تاسې دا دوسیه له ځان سره وساتئ نو ډېر ښه کار به وشي دلته زموږ د اولادونو او د ملت راتلونکې خبره په منځ کې ده له سندونو نه به د خپل ځان په بایا ساتنه وکړو اندېښنه مه کوئ خیري دا دوسیې واخلئ امر پر ځای کېږي ښاغلی ځانګړې برخې ته یوسئ زه به هم ورسره مرسته وکړم ښاغلې څارنوالې له تاسې نه هم مننه هیله کوم. کوم تر دې ځایه پورې ستړې شوې مهرباني وکړئ ښاغلی ښاغلی مسخره کولی شم له تاسو سره خبرې وکړم ولې نه راځه هلته تیر شه څومره ډېر سندونه دي ها والله ښاغلی زکي یحیی شپه او ورځ کار کړی دی ښاغلی زکي باید خپل کار کې ډېر ځیر وای که یوه کوچنۍ تېروتنه یې کړې وای هغوی په ارامه نه پرېښوده ته رښتیا وایې وروره تېر ځل هم د څارنوال په لاس کې هغه مهم سندونه یې داسې ښکاره کړل لکه چې هیڅ مهم نه وي د دې پېښې وروسته به په دولت باندې د خلکو باور ډېر کم شي وروره دوی خو په اصلي خبره نه پوهېږي نو ځکه داسې فکر کوي په دې 2.5 کالو کې خو د چا ورته هېڅ پام نه و خو اوس چې مخکې له وخته زوال سازمان په ګونډو کړ نو د ټولو ورته راپام شو رښتیا وایم که نه وروره بیخي همداسې ده ښاغلی زکي ته باید آفرین یې ووایو او هو ښاغلی زکي چې زه پېژنم پرته له اسنادو هېڅ کار هم نه کوي کلونه کېږي پېژنو یې غیر قانوني کار مو ترې نه دی لیدلی نه مو دی لیدلی دا نو څه دي دا څه ډول دوسیه ده ها پرېږده یې هلکه څیرې به شي درنه زر یې خپل ځای کې سمه ده وروره ولې به څیرې شي دا دی خلاص شو راځه نو چې لاړ شو حالا ما ته خبر را ورسید بارون نومی کس نن په یو کښتۍ کې له هېواده تښتي یعنې د واتوس خبرې رښتیا دي ښاغلی تاسې څه فکر کوئ زما په مغزو کې ډېرې خبرې ګرځي خو یو څه چې زما له مغزو نه هېڅ نه وځي دا ده چې دا بارون نومی کس موږ څنګه نیولی شو ښاغلیه که اجازه مو وي دا عملیات به زه په غاړه واخلم لیلا هم در سره واخله ښاغلیه که هغه رانشي نه کېږي یعنې ما ته بسې جنجال جوړ کړي هغه به هم در سره ځي او ښاغلی نجیب به هم زه اعتراض نه منم ډېر نور کسان هم له ځان سره واخلئ که دا خبر رښتیا وي هغه کس باید له لاسه ورنه کړو سمه ده ښاغلیه هر څنګه چې ستاسې خوښه وي ښاغلی مسخره تاسې چې کومه څېړنه رانه غوښتې وه تر کومه چې ما پیدا کړل دا سړی ډېر شتمن دی خو نه پوهېږم چې ولې ټولې پیسې له هېواد نه بهر دي ترکیه کې هېڅ مادي پانګونه نه لري ښه نو له موږ نه څه غواړي مادي پانګونه نه لري خو معنوي پانګونې ډېرې دي ډېر لوی پلانونه لري څه ډول پلانونه عاطفه ښاغلی داسې ده چې عزیزه باساران له یوه لویو ملاتړ کوونکو نه ده د بېلګې په ډول 95 کال کې د عزیزې باساران بنسټ ته دغه وخت پیسو ته په کتو سره پوره 100 میلیونه ډالره مرسته کړې ده او بله خبره دا ده چې دا هر څه یې ټول غیر قانوني لارې ترسره کړي وای دې کار ته وګوره وای 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 په ځانګړي ډول
غواړي په ښوونځیو باندې ډېر پام وکړي، غواړي د زده کړې نوي سیستمونه جوړ کړي او هم غواړي ټولې زده کړې بدلې کړي. ښه نو موخه یې څه ده؟ نور به څه وي، غواړي د خپلو ګټو لپاره له ځوانو کسانو نه ګټه واخلي. د دې هېواد ماشومان غواړي خپل ملت سره دښمن کړي. د راتلونکي کال پلان ته په کتو سره کاري چې پوره 400 میلیونه ډالر د عزیزي مرکز ته ورکول کېږي. ښاغلی مساره، وای دې کار ته وګوره، وای بیا ویلی شم که نه؟ غواړي چې د سیستم بدلولو په وسیله زموږ تکړه او لایقه ځوانان خپلو مرکزونو ته بوځي او هلته یې په خپله خوښه ټولو ته روزنه او ښوونه ورکړي. اړتیا نشته چې د هغوی روزنې په اړه تاسې ته نور معلومات درکړم. زما خدای بخښلی مور به تل ویل کله چې د یو انسان حیات ترې لرې شي بیا د هر کار تمه ترې کېدلی شي. هو هر څنګه چې کېږي دا سړی باید ونیسو. ډېره مننه کوم. زه څنګه ښکارم باروته؟ ډېر ښه ښکارئ ښاغلیه. مننه کوم. وبه ګورو چې بیا څه وخت یو بل لیدلی شو. ښاغلی مساره، دا ښه کار دی چې دا ځای مو داسې تش پرېښوده. نه کېږي چې یو څو ملګري مو پاتې شي. خیري شته، عاطف اشراکفه، په هغوی باور نه کوې؟ هو زه پرې باور لرم، خو یعنې ته هېڅ اندېښنه مه کوه وروره. زه او عاطف په دې ځای باندې پام کوو، ته ډار مه لره. که نه عاطفه؟ نه پوهېږم، زه خو وایم یو ګزمه کوونکی سپی به واخلو. په هر حال په هر سمه ده پام کوئ. هره خبره چې وشوه موږ ته خبر راکړئ. ولې نه راځئ چې لاړ شو. حالی نو هلکانو، مهرباني هلئ نو زر کوئ. ژوند ښه وخت هلکانو. په مخه مو ښه. له هر څه نه ماته معلومات راکوئ. سمه ده ښاغلی مساره. په ځان ډېر پام کوئ هلکانو. هر څه ته پام کوو ښاغلی، اندېښنه مه کوئ. سمه ده. حالا نو د لیدو په هیله. په مخه مو ښه. ملګرو موټر ته پورته شئ. هلئ نو. عاطفه دوی پسې اوبه ونه شیندو. د څه لپاره؟ دا خو رواج دی که نه؟ هله راځه چې خپل کار وکړو. هله راځه. مه خفه کېږه باروتو، اوس ځم. په دې معنا نه ده چې د هېواد نه لاس اخلم. ستاسې په نشتون کې به کارونه څوک اداره کوي ښاغلیه؟ نور به څوک وي، بیا هم زه. یعنې څنګه؟ پېړده شول، موږ 21مې پېړۍ کې یو. یوې اړیکې په وسیله که زه د نړۍ په هر ګوټ کې واوسم، نږدې به یو لکه ټول چې یوې کوټه کې یو. یعنې د ټاکنو دا لړۍ به تاسو له نږدې څارئ؟ زه یوازې څارنه نه کوم، خپله هر څه اداره کوم. کېدای شي دا زموږ وروستی چانس وي. دا کار باید د خپل مرګ په بیه سرته ورسوو. دا ځای تا ته امانت دی، په هر څه پام کوه. نشتون به څوک احساس هم نه کړي. په تا ډېر باور لرم باروتو. چمتو یو ښاغلیه. راځئ نو چې لاړ شو. مهرباني وکړئ ښاغلیه. اخی خواته تاو شه، ژر به ورسېږو. دا ته څه کوې؟ دې وویلې چې ښي خواته تاو شه، ودې نه اورېدل؟ دا لاره لنډه ده. ته ولې تاو نه شوه کفا؟ اوف، کومه لاره چې ما وښودله هغه لنډه لاره وه. بې ځایه د لاره اوږده کړه کیفه. لږه غلی شه لایلا، غلی شه. د دې لپاره چې ما ویلي وو. هو څه کولی شي؟ زما صاحب مه خرابوئ. سمه ده، خولې مو بندې کړئ. وړاندې ښي خواته تاو شه. ستاسې دواړو خبر نه منل کېږي. له دې وروسته چې زه څه وایم هماغسې کېږي. پوه شوئ؟
نوره څومره لاره پاتې ده؟ اوس به ورسېږو ښاغلیه. ووایا زما مینې که ښاغلیه دومره ښه مو زما مینې که وویل چې ډېر راباندې خوږ ولګېد. اوس هم ته ما خوشحاله که. خبرونه څنګه دي؟ ډېر ښه دي، ډېر زیات ښه دي. ما ډېر زیات غوښتل چې د وروستي ځل لپاره مو له نږدې ووینم. ډېر مې غوښتل چې سپېڅلی لاس دې ښکل کړم. چاپلوسي د نوره بنده کسلی خبره وکړه سړیه. تاسې خبرې کوې لکه چې زه مړ کېږم مینې کایه. ما مه په غوسه کوه. هیله کوم زما ښاغلیه، دا نو څنګه خبره ده؟ خدای دې داسې نه کوي. که زما لاس کې وای خپل ټول عمر به مې هم تاسو ته درکړی و. ټکنالوژي ورځ په ورځ پراخېږي. زموږ کسان دې کار لپاره ډېره هڅه کوي. نږدې وخت کې به دا کار هم وشي. تاسې بیا هم اوږد عمر ته اړتیا لرئ لوی بارونه. همدومره بې ځایه خبرې دې بس دي. ووایه چې لیدنه څنګه تېره شوه؟ باید ووایم چې ډېره ښه وه. هر څه چمتو دي. ټول چمتووالی مو په ډېره ښه توګه سره ونیوه. پرته له دې چې کوم خنډ سره مخ شئ هلته به ورسېږئ. آفرین زما مینې که. کاش زما ټول کسان ستا په څېر تکړه وای. ټول کارونه مې د دې لپاره دي چې تاسې بیرته په شانداره مراسمو راوګرځئ. البته له تاسې سره به یو ځای د مخکې له وخته زوال بیرته راتګ لا شانداره وي. لږ پاتې زما مینې که، لږ پاتې. د لیدو په هیله ښاغلیه، ښه وخت ولرئ. لږ نور هم تېز شه، تېز شه. سمه ده ښاغلی. ملګرو کومه کښتۍ چې موږ لټوو نوم یې سعود یو دی. ډېر زیات پام کوئ. ټول دې په 3 کسیزو ډلو وویشل شي. هر چا چې کښتۍ ولیده خبر دې راکړي. سمه ده؟ هلئ خواره شئ. ته ولې ما پسې راځې؟ که وغواړې که ونه غواړې مجبوره یې ما وزغمئ. د دندې لپاره دلته یو. بله دنده وکړه. کولی شي نجیب عامر سره لاړه شي. بسنه کوي چې له ما نه لرې اوسې. خدای دې وکړي چې له خپلو خبرو نه د پښیمانه نه شي. پخوا مې تا ته علاقه پیدا کړې وه، بدل کې مې سخته سزا ولیده. له دې وروسته بیا تېروتنه نه کوم. بلې ښاغلی مساره حالات څنګه ده یاکفه؟ کښتیو ته هم ځای ته راغلي او کښتۍ لټوو. په ځان ډېر پام کوئ. نه غواړم څوک له لاسه ورکړو. تاسې په رسنۍ په موږ مضمون جوړ کړي. هر حالت کې ماته معلومات راکړئ. سمه ده ښاغلیه. دا کښتۍ چیرته ده؟ دا کښتۍ چیرته ده؟ عاکفه وګوره، هلته دی. بارون کښتۍ ته پورته کېږي. باید عامر ویډیو وکړو. فکر کوم موږ کښتۍ پیدا کړه. زه دې خواته راشئ. سمه ده. کومې خواته؟ 3 لارې ته نږدې. سمه ده، همدا اوس درځو. تاسې مه وڅارئ. هله هغه کس کښتۍ ته دننه شو. اوس څه وکړو؟ همدا اوس په کښتۍ برید وکړئ. هر څنګه چې کېږي هغه سړی ژوندی لاسته راوړئ. امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه. عملیات پیلېږي. هېر مو نه شي. هغه کس باید ژوندی ونیول شي. سمه ده؟ ټول ډېر پام کوئ. لاسونه دې پورته کړه. که کوم غلط کار وکړې په سر به دې ووله. تاسې نو څوک یې؟ څه غواړئ؟ مخ دې موږ ته راواړوه. هره خبره دې منم. هیله کوم ډز ونه کړي. ته نو څوک یې؟
ورسېدو ښاغلیه. وبه ګورم چې زما زامنو سره څه کړي دي. وروره څه مو برید شوی، شمېر یې هم زیات دی، نو موږ څه وکړو؟ په چنار قلعه کې د خپلو نیکونو په څېر چلند کوو. زه خو وایم چې عاقف ورور ته باید زنګ ووهو، هغوی به زموږ مرستې ته راشي. هو والله سمه ده، ته لاړ شه، سمه ده لاړ شه، زه به یې حل کړم. ما ولې دا فکر ونه کړ؟ هغه دې راغلل، په ډېر ښه وخت کې راغلل. څوک راغلل؟ دا د څه شي شور دی؟ زموږ د ژغورلو لپاره راغلل. بارون زموږ د ژغورلو لپاره راغلی. بارون زموږ د ژغورلو لپاره دلته راغی. زموږ لوی بارون دلته راغلی. هی وسله دې وغورځوه. اوس نو ډېره ناوخته ده ځوانه. عاقف ورور به دې اباز ستاسې مړي ټول کړي که چېرته مو پیدا کړي. له موږ سره لوبه وکړه. څنګه دې لوبه کې ولوېدو؟ څنګه ها؟ ولې خیري؟ وروره دلته یو کس دی، غواړي چې له تا سره خبرې وکړي. څوک دی؟ څوک چې په کښتۍ کې لټوي. بارون مرکز کې دی؟ یعنی څنګه؟ بارون استخباراتو ته تللی؟ ستاسې لیدو ته راغلم، خو دلته هېڅوک هم نشته. تاسې ښه مېلمه پالنه نه کوئ. ما ته په تماشه چې زه خپله مېلمه پالنه در ښکاره کړم. ډېر مې غوښتل عاقفه، خو زه اوس تاسې لپاره وخت نه لرم. بیا به وګورو. څنګه مو داسې دوکه وخوړه؟ څنګه ها؟ کم اخلاقه بله عاقفه. ښاغلی مساره، په خواشینۍ سره موږ سره لوبه شوې. بارون موږ دلته بوخت کړي یو، خپله د استخباراتو په مرکز برید کړی. یعنې څنګه؟ بارون استخباراتو ته تللی دی؟ هو ښاغلیه. څنګه داسې یو کار وشو؟ څنګه مو غلطي وکړه؟ هېڅ مې باور نه کېږي. خبرې بس که زر حال ته ورشئ، بیړه به کوئ. سمه ده ښاغلیه. څه وایي؟ وایي څه ته په تمه یې، زر استخباراتو ته لاړ شئ. هلئ بیړه وکئ، هلئ. دا سړی ونیسئ. امر پاتې کېږي. دا صادق اس موبایل دی، غواړي له ما سره خبرې وکړي. زما ځای ته راغلی خو زه نه یم. تا ناسمه پالنه ونه شوه. که د چای او قهوې راته سپارښتنه کوې، هېڅ وخت نه لرم مساره. ته چې راځې تر هغې پورې به زه وخته لاړ شم. بښنه غواړم. بښنه باید وغواړې. بې خبره زموږ کور ته راغلې. تا ته مې یو پیغام درکړه، پوه شه چې له ما سره ځان نشې وهلی. اوس لپاره درته مبارکي درکوم. تا ډېره ښه حمله وکړه. اوس تا ور دی مساره، زه خپل چال لاړم. تا ډېر نه په تمه کوم، هېڅ مه خفه کېږم. رزیله سړیه، له موږ سره دې لوبه وکړه. بله ښاغلی مساره. عاقفه چېرته یې؟ لاره کې یو ښاغلیه. هلئ نو زر کوئ. اندېښنه مه کوې، وبه رسېږو. ښاغلیه، ولې مو ځان په زحمت کړ؟ ویلې به مو موږ خپله درتلو. ومې غوښتل په خپلو لاسونو تاسې وژغورم. ومې غوښتل د عملیاتي برخې هیجان هم تجربه کړم. ښه نو اوس څه وکړو ښاغلیه؟ هغوی باید په دې باندې پوه شي چې هېڅ کله هم نشي کولی ما سره ځان ووهي. ښه نو اسنادونه چېرته دي؟ کوم اسناد یادوې؟ هغه سندونه چې زما څارنوال راوړل. زه څه پوهېږم، پخپله یې پیدا کړه. ته پوهېږې چې مخې ته دې څوک ناست دی؟ څنګه ورسره داسې خبرې کوې؟ ده هم داسې خبرو لیاقت لري.
همدلته به مې اوس وژلی وې خو ښاغلي له تا نه یوه پوښتنه وکړه هغه ته ځواب ورکړه اسناد چېرته دي ما ته وګوره ومې وژنه هلنه ومې وژنه ولې غپېږې ها دا ته څه وایې ها وایم مه غپېږه له خولې نه دې بد بوی ځي بد بوی سمه ده پیکاسه سمه ده د کم عقل سره به وخت نه ضایع کوو ما دغه سندونو ځای لیدلی له ما سره راشئ حالا نو موټر نور هم ته اسکه زرکه واقفه ټولې دوسیې هم دا دي راځئ چې له دې ځایه لاړ شو زر کوئ هله نو موټر تیز کا کفا مهرباني وکړئ ښاغلی ټول سندونه دلته دي دا واخله باتوزه زر تر زر ډېر ښه چلند دی ما ته مې پخوانۍ ورځې را په یادوي کومې پخوانۍ ورځې پیکاسه هر بعد ما چه کول تاسو نه چا پوښتنه نه کوله ډېر هوښیار یې خیري اوس خفه شوم چې ته مړ کېږې خیري چې په عامه ژبه یادونه وکړه هر کار به مو چې کوه چاته به مو حساب نه ورکوه هغه ښې ورځې یادوه د بېلګې په توګه د الهي علم پروفیسور ته مو د کتاب په منځ کې بم کېښوده او هغه مو ووژله که نه پیکاسه هر مرګ مخکې له وخته مرګ دی خو هیڅ مرګ بې ګټې نه وي خیري دې کسانو سره بې ځایه خپل وخت مه ضایع کوه لږه بیړه وکړه که نه 2 دقیقو کې به چمتو شي ښاغلیه کله چې دا لاین وتړم نو بم به هم چمتو شي آفرین واتوزه هر کار کې تکړه یې واتوزم هغه به هم چمتو کوي دا سړی وتړه چې د خپل مرګ تر وخته پورې د دیوالونو سره خبرې وکړي پیکاسه په ډېرې لیوالتیا سره ښاغلیه واخلئ نظارت خانې ته یوسئ راځه هله راځه هله حالی نو ښاغلو خپل هوټل ته په خیر راغلی مخکې شه هله زر کوه مهرباني حالی نو ټول دلته دننه شئ زمریانو دننه شئ حالی هله وروره ته لیونی څه بلا یې بم به چاودنه وکړي ما له دې ځایه وباسه که نه د همدې لپاره تا دلته بندوم چې بم چاودنه وکړي نو هغه وخت به زه مړ شم آفرین خیري آفرین ښه مرګ درته غواړم خیري ښاغلیه عاقف دوی راغلل اوس څه وکړو اوس هم پوښتنه کوې هغوی ټول ووژنئ سمه ده ښاغلیه زه به یې وخت تیار کړم اوس چمتو شو
پټې لارې نه به ووځو. له ما سره راشئ. یوازې 20 ثانیې پاتې دي. زه هم ښه یم. ملګرو زر خواره شئ. مړي او ټپیان چې هر چېرته وي پیدا یې کوئ. راځئ چې دننه لاړ شو. واتوزه دا پټه لاره کومې خواته ده؟ د اسنادو په څېر موږ باید هم له دې ځایه څخه ورک شو. اوس یې ګورم ښاغلیه، کله چې مسار خپل ځای داسې وویني د هغه په څېره کې به څومره ډېر بدلون راشي که نه؟ دې خواته راشئ. چا د خو به زیان نه وي رسېدلی. ما مو یوازې دلته چاودنه کړ، نه ښکاري چې څوک به ټپې شوي وي. ډېر شکر. خو ټول اسناد او د ارشیف هر څه له منځه تللي دي امر صاحب. او بارون څنګه؟ بارون، پیکاسا، واتوس ټول دلته دي. ټولې وسلې ترې واخلئ. سلام ښاغله. ښاغلی مساره. پخوا سره نه وو معرفي شوي، قسمت به مو نن ورځ وه. تاسې هغه ښاغلی کس یې چې دوی ورته لوی بارون وایي. تاسې څنګه راووتلی؟ موږ خو هلته همهلته وو. اصلي پوښتنه دا ده چې تاسو څنګه د باندې راووتلی؟ زما په اند یوه بله مهمه خبره هم شته خیري. څه دی ښاغلیه؟ بارونومی کس ته چې موږ دومره لوی فکر کړی وو، په اصل کې دومره ساده و چې فکر یې کړی داسې په اسانۍ سره کولی شي د استخباراتو مرکز ته دننه شي او بیرته ووځي. هو خیري، عاقف دوی راغلي دي؟ هو راغلي دي. خبر ورته ورکړه چې نظارت خانې ته راشي. سمه ده، حاله لاړ شه، نجیب امر ته خبر امر مو پر ځای کېږي. دوی ټول دننه یوسئ. په سترګو. حالی امیر صاحب، ښاغلی مسار نظارت خانه کې تاسو ته په تمه دی. افسر باندې کړی دي. ډیره حیرانه شوم څنګه دا کار وشو. همدومره خبرې مو بس دی. هلکانو، دا هغه لوی بارونومی کس دی. موږ سره هم لوبه کولی شي که نه ښاغلیه؟ وژلو لپاره تلله. زما رایه والله ته چې ونه اوسې د دې ځای خوند خرابېږي پیکاسا. را خبرې بس دی. مهرباني. ښاغلی مساره، موږ هم غواړو پوه شو دلته څه وشول. تاسې غواړئ چې پوه شئ؟
ما خپله څارنوال صاحب ذکي یحیی نه وغوښتل چې دی د افغانه په شا شي او څوک چې د هغه په ځای دلته راغی هغه به موږ تاسې ته رسولی و څنګه چې ما اټکل کړی و هماغسې وشول یعنې هغه کس د مخکې له وخته زوال ټول اسناد له قصد راولېږل ها که یامینیک چې راغی عاطف هم هغه تر نظارت لاندې نیولی و هغوی ډېر په ټیټ غږ سره خبرې وکړې خو عاطف د هغوی غږ لوړ کړ او بریالي شو چې په خبرو یې ځان پوه زه هم دې کار ته چمتو وم چاودېدونکي توکي مې پیدا کړي وو ښاغلي ما سر ته راغلم ښکاره وه چې د هغوی موخه لومړی مو د اسنادو ځای بدل کړ یو بل خوندي ځای ته مو یوړل وروسته کسانو ته زرې ور واغوسته او هغوی ته معلومه شو پرون به دلته راشي موږ هم حیران شو بیکار اسنادو ته چاودنه ورکړې ده مبارک دی موږ ته ښکاره کړه چې دې مسله کې تجربه ډېره مهمه ده ښاغلی بیا نو تاسو موږ له قصده هلته ولیکلو ها که چېرته غواړې او ښه استخباراتي کس واوسې فکر کې دی چې څه ګرځي هغه باید هېڅ چا ته ونه وایې ښاغلیه په اجازه مو موږ به لاندې کسانو سره خبرې وکړو او کیفه ما سره راشي زیان خو به نه وي رسېدلی ښاغلیه د برېښنا لاینونو ته زیان رسېدلی دی اوس مو جنراتورونه روښانه کړي دي لاینونه ډېر خراب شوي دي خو ملګري اوس پرې کار کوي 4 ساعتونو کې به هر څه د پخوا په څېر شي کمپیوټرونه لږ خراب شوي دي هغه ماتف جوړوي هلی نوره هم بیړه وکړئ زر کوئ زر کوئ سترګو تاسې یوه شېبه هم ما دلته نشئ ساتلی موږ هم ته یوه شېبه نه ساتو ټول عمر دې ساتو ښه ده که نه تاسې ټول به یو د دې کار حسابي هر عمر ورکړئ یوه ورځ به له دې ځای نه ووځو هغه وخت به له یو سره هغه کار ته لا ډېر وخت پاتې دی ته اوس فکر وکړه د جملې بشپړولو لپاره لږ تر لږه 30 کاله وخت ته اړتیا لري خدای پوهېږي څوک به مړه وي او څوک به ژوندي وي پیکاسه د جیجیکا سازمان درنو ملګرو ټاکنو ته نه دی 2-3 میاشتې نورې پاتې دي دې ورځو کې باید موږ خپل ټول زور په کار واچوو ملګرو که په هند کې نورماله ډیموکراسي او حقوقي دولت شي بیا به دا زموږ لپاره د بربادۍ په معنا وي یعنې هېڅ یو به ښځ ونه وینو زه دا خبره له خپل ځانه نه ټولو ته وایم دې ورځو پسې به ډېر وګرځو ښاغلی کایا په حقه دی که دې ټاکنو کې ماته وخورو یوازینۍ لاره دا وي چې موږ ټول له هېواد نه باندې وتښتو د 3 عصري پروژو پای را نږدې شوی دی یا هم کېدای شي بیرته هر څه له سره شي خو په څېر موږ ته سم معلومات نشي راکولی وګورئ پایله یې ښکاره ده موږ به تر اوسه پورې کوڅې په وینو لړلې وې خو خپلو کارونو کې بریالي نه شوه کوم انځورونه چې خپاره شو خلکو باور له لاسه ورکړ موږ خپله هڅه وکړه فکر مو کوه هر څه به زموږ په خوښه مخته لاړ شي خلک به کوڅو ته راوباسو خو ناڅاپه ټول کارونه برعکس شو خیر دی بیا هم موږ شاته نه ځو ورونو هېڅکله هم شاته نه ځو هو کېدای شي د تخنیک بدلولو ته اړتیا وي یعنې څنګه نور به څنګه وي مصر دې ونه لیده ها د تحریر میدان دې ونه لیده هغو کسانو وینه تویه کړه نه یو ځل به داسې یو کار هم وکړو د ډېر شمېر کسانو په ګډون لاریون یادوې البته لاریونونه باید وکړو دا ځل به پرېږدو چې هغوی به موږ برید وکړي دا ځل باید هغوی بریدګر واوسي داسې به ټوله نړۍ له موږ سره مرسته وکړي ملګرو ښه فکر دی له خپلو ملګرو سره به خبرې وکړم بیا تاسو ته خبر درکوم سمه ده وروره ګوره دا کار ډېر مهم دی دا زموږ وروستي چانسونه دي تاسې په اجازه موږ ځو مهرباني وکړئ ښاغلی مینې که تاسو ته یو عاجل خبر لرم بیا څه شوي استخباراتو بارون نیولی هغه څنګه نیولی دی نو اوس هغوی سره دی دا ته څه وایې سړی ها ای وای اوس خو په رښتیا هم تباه شو پیکاسه اوس څه وکړو دا زما لومړی ځل دی چې نظارت خانې ته دننه کېږم څنګه به له دې ځای ووځو دا ځل مو کار سخت دی بارون هغوی موږ بالفعل ونیول هر څه چې ووایو ګټه نه لري خو موږ چېرته تېروتنه کړې هېڅ نه پوهېږم زه هم نه پوهېږم زما پام زموږ په منځ کې
جاسوس شته خو دې حالت ته بل ډول لامل نشم پیدا کولی سمه ده خو څوک دی نور به څوک وي بارود عزیزه آرزو کېدای شي که امینیک هم وي امکان نه لري هغوی نه پوهېدل چې زه دلته راځم هغو ته مې هېڅ هم نه وویلي اوس نو څه وکړو کایا یوه شیبه زه هم دا فکر کوم که آرزو ورشي اجازه به ورکړي چې هغوی سره وګوري هرومرو اجازه به ورکړي لومړی د آرزو ورشي باید پوه شي چې څه کېږي اوس لپاره یوازې موږ هم دا چانس لرو ځواب نه راکوي په دې جلۍ څه شوي دي عزیزې اوس موږ وخت نه لرو یو ځل بیا ورکوي څه وشول ځواب نه درکوي نه نه راکوي کلارا کلار جانا لورې نوربانو د دعوا لپاره چې هره مرمۍ ډزېږي زموږ د ازادۍ په معنا ده کوم ځای کې چاودنه ورکوو زر یې ووایم بخښنه غواړم د لوړ مقام راته امر شوی